تاسو مننه. ایله کومه جنرال صاحب دلته خو دوستان ډیرو زیات میسیجونه ماته رالیږلي دي او ډیرې زیاتې پوښتنې لري. دوی پوښتنې دا دي چې د تاسو د کار په دوره کې د دغې ډلې زیاتره وخت زه لنډغر هم ورته ویایم، څه رقم مزاحمتونه به یې ستاسو د کار په وخت کې کول، ستاسو د کار هغه کوم پرمختګ چې تاسو ضرورت درلوده چې باید وکړئ چې دوی به لکه مخه به یې نیوله، څه رقم ستونزو سره تاسو مخامخ شوي یاستئ؟ ډېر زه چې د کورنۍ چارو وزارت کې وم، ځکه وزارت داخله ډېر د دودونه هم ډېر دغه مهم ځایانو کې ولس سره سروکار ډېر دی. که فکر وکړئ د حوزات دي، امنیتي جنایان دي، سرحدونه دي، ګمرکات دي، همداسې دغه هم پکې دي، دا څه ورته وایي د پاسپورت ریاست دی، دا نور موضوعات پکې دي. نو ډېر یو لوی پراخه ادارات لري په دې کې، او دا ټول چورو چپاول وایي. همداسې کس به و چې په دې شارنو کې 10 کاله منظم امر د حوزې وسړی په رشتو که زه لاړ جنرال شه دغه شه، نه دا شارنو امر د حوزې دا یا کوم ټولۍ قمندان د ټولۍ د شارنو نه نور هېڅ شی نه غواړم. همدا ځای په کار ځکه ټول رستورانتونه او د کتان نه به اخیستو هغه به کول، پیسې به اخیستلې. همداسې نور ګمرکات کې دي، نور کې دا مسلم یار رئیس د سنا اوس په کابل کې خلار قدر عزت کې یو وراره یو دی په دې ګمرک په دې سپین بولدک کې، یعنی څه چې دا څه چې امکانات او پیسې چورو دی ما خانه براوړل چې لری کړ اول زور فشار بیا چې ونه شي ول چې مزه تسلیمېدل نه زور ته لالا دا زما وراره دی یتیم دی خیر دی ویل دا د یتیم نه دی، د یتیم کارونه کړی دي، د څه کار نه یتیم نه دی، ولس ټول د سرمایه چې راځي همداسې چورکیږي، همداسې د تعدین نه چورکیږي، همداسې نور به راځي د عینو منو والا خلک نه چورکیږي د ګمرکاتو نه. هرات کې عین شکل د اسماعیل خان او د دې نفر دغه څه نومې د رئیس د شورا چې بریتو کاروانو کامرانو چې او کامران الزی مشرقي دي، همداسې شمال دي، همداسې د امان الله ګذر ورور پکې ناست قومندان ټولای شرابونه کانتینر جهاد کړی دی، یو کانتینر شراب د ترکمنستان د ازبکستان نه ټول باندې کابل تقسیمېدل اوای د دې تر اتل استاد تا یو کانتینر راوړ، یو کانتینر دغه راوړل امان الله ګذر راوړل، پښتنه او قسم ورکړه شراب د کابل د کوم ځای راتلل پرې څه نومېږي دا بنایي سره د دکانونو د شارنو ټول سپلای مجاهد ته کوله. مجاهد صاحب چې 20 کاله جهاد کړو شراب استعمال کول د ازبکستان او ترکمنستان او کوم ځای دلته سپلای کېدل ورته دا ټول چکر د مجاهدینو کول د اولادو فساد او فحشا چې په غرب کې یا خو نو هم بده نو د خپل دغه نو اوازات کې په دې تعینات او تغیرات کې وزره چک چاودو زور نه را باندې او فشار نه را تر راول باور په دې کې یعنی ولست پوي شي په دې باندې رارل یو نفر غټ سړی اکثر په موبایل راويست، موبایل کې خپل دی پیغله جنۍ ورچ ولا دا مې خورزه ده ډیر باندې ګرانه ادا پیدا چې یعنی جنۍ د تمختک مال الله استنه لا لطفا وبس یا ناموس وجدان مسلمانۍ وبس دا خلک لطفا دا کسان چې وته بل چاته به ویل دا سره هم کسته که جنکیان نه خوږي پیسې نه خوږي زر نه خوږي الکان نو ته راوړي مالي استغفر الله سره هم بیا یا کوي او پس فول جهاد کړه مجاهد د دومره ګیره پارلمان کې ناشته او دا کس دسه کسان مې په خپل سترګو ولیدل او بیا راودرېدل په نظام پسې ویل چې دا نظام موږ نه منو، دا دسه موږ ته چوکۍ رانه کې موږ چپکو. یعنی د قوم خبره د ټول اقوام په دې کې یعنی پښتانه تاجکان هزارګان ازبکان موضوعات په قومي نه ده د مجاهد کسان چې په خبر کې مدرسو کې پاکستان ته تللی دي د جهاد چې د غرب پړل د عوام دغه امریکایانو به ریګن په وخت کې پیسې ورکولې چکک او د دې خاطراتو تباہی کوله ټول هم دغه یعنی ما ته وایي چې کوم شی په وطن کې مجاهد جوړ کړی دی، کوم سړک جوړ کړی دی، کوم ورګان جوړ کړی دی، ودی وایي غریب اولاد په 10 کالو کې وژل کېدو بل منزل د دې جګیدلې د مشرقي او د دې ځان نه بزوان ځانه کان لا دلته به مینوال او که د طالب اولادونه به بمبار به شو وژل شو، افغان به وژل شو، د بلن منزل به د قومندان صاحب جګ شو، د وکیل صاحب بلن منزل به جګیدلې. نو د بیا عدالتي و د حقیقت به بعد ویل شي موږ نه د وطن تل درست د وس طالب ته په غي کې پرو د لکه چې ماشوم چې چغوي نرشته وزغلې کا خو حقیقت باید ویل شي دی ولسته چې به دی غلوته به دی رهبر بازی به دی قومندان بازی ته چې څو غوري هغه خدای پاک نورم شرمې وي. مننه. په ډېرې بخښنې سره زه کېدای شي تاسو نه څو پوښتنې ولرم. جنرال صاحب ګورئ دغه زما په زړه کېږي څه وخت چې تاسو وزارت داخله کې اول ځل چې معین شولی نو اولي کار هم وکړله دغه د دوی هغه رسمي ورځ ده چې هغه ټول په موټرو کې راوځي د چاقو د ټوپکو د خپلو
مخصوصو جامو سره او هغه لنډغري به شروع کړله. هغوی تاسو زما په زړه کېږي چې تاسو هغوی د سړکونو نه ډېر ښه شکل باندې راټول کړل او ډېرو افغانانو هم درنه خوشحاله وو. څه رقم ستونزو سره په هغې وخت کې تاسو مخامخ شولی یا څه رقم ستونزو سره مخامخ شولی یا آیا کوم چا تاسو ته اخطار درکړی وي، کوم څوک د تاسو په مقابل کې درېدلي وي چې دغه کارونه باید ونه کړی، یا په خپله نظام کې وزیران وو، داسې څه شی وو چې ستاسو ته ستونزه جوړه کړې وي؟ هو بالکل هغې وخت کې خو داسې وو چې دا 15-20 کاله هغې وخت کې 19 کاله شوي د نظام، خو داسې وو درسته ده چې د دی یو مشر وژل شوی و. کولی شي هر څوک حق لري چې یو فاتحه ونیسي، یو غونډه ونیسي، یو تالار کې کینی، یو تلاوت د قرآن کې ختم ورپسې وکړي چې خدای پاک دې وبخښي، یعنې نور او د هغې خاطرات په حساب په دغه کې بحث ورباندې وشي، علمي بحثونه وشي چې دا ولس وګوري چې واقعا دا دی د قدر د علم. بدبختانه دلته د افغانانو داسې دغه و چې د دغه کسان چې د ښار و بازار لوچکانو لنډغرانو دوی به راغلل، دلته یو ګیم و. د وروسته بیا زه په دې پوه شم، پس د هغې نه خبر شوم چې دا موټرې یو کلي موټر چې به د ویش او د تورخم د ځایانو نه به راتلي، د غیر قانوني موټر چې ټکس به یې نه ورکوو، یا به لاس د موټر بل لاس ته لکه د یو کې او د افغانستان د پاکستان افغانستان لاس موټر مختلف وي، قانون د ترافیک به یې نه منه، دا یو خپل چې شمال ته وبرسي، لکه د کوتل نه چې باخوا تېر شوي د کندوز، بغلان، شمال ولایتونو کې په دې داسې تطبیق دغه نه و د الکترونیکي د موټرو، بس همالته به یک کلي گفته خرڅول. دا موټرې باید یو بهانه جوړه شي، دا باید خرڅ وي. هم په اختر کې دا کار پیل شو، هم په همدې کې به هم دا کار کېدو. بس د مسعود ورځ ده سپری به کړل، ټول موټر به سپری کړل او جنډې به جې کړې، ټوپکونه به یې په اوږو کړل، رابغل ښار بازار کې به ډنګ ډنګ شروع کړو، په سړکونو کې هوایي فایرونه به هم کول. اصل د پردې شاته به دا داسې ګیم روان و، تجارت روان و. اصلا دا قانوني موټر ته به هم سپری وواله، ځکه هماغه ورځ ده پولیس د کسانو ته څه په همداسې به قاچاقي موټر یې خواته تېر کړي، مواد مخدر به هم ډېر تېرول کته پورته، دا تریاک او دا څه ورته وایي، دا یو وروسته دا یو رقم تابلیتونه پیدا شوي، تابلیتونه به ورته ویلي، دا به یې تېرول. ډېر فساد په دې کې کېده، حتی هم په دې کې د اسلحو قاچاق هم کېده، پاکستان کې به د درعي توفنچې جوړېدلې، دا به هم پکې تېرولې، او ټول د دې په نامه باندې چې د شهید وقته ده او د شهید ورځ ده، بس سپری به یې پرې وواله. نو موږ دې وضعیت ته په کتو باندې سره د دې چې د نظم د ښار د پولیس وظیفه ده چې د بې نظمي خلک ونه کړي، سړک سر ته راشي ډزه وکړه، د ولسمشر په عکس ډزې وکړه، فلاني ته ډزې وکړه، دې ته ډزې وکړه، دا کارونه دا خو په هېڅ کتاب کې په هېڅ دنیا کې قبول نه. تاسو بل غرب کې ګورئ، د ترافیک اشارې نه چې تېر شي $220 کوي جریمه کوي، او یا د پولیسو درې په جرم د دې چې کوم مجرم شي څنګه څه رقم د سرې اشارې نه تېرېږي. خدای دې وکړي ټرمپ خپله موسي. نو دغه دی نو دی په دې حساب باندې موږ پولیس ته ډېر واضح او قاطع ویلې، هماغه وخت چې وروره څوک چې دی راجیو ګاوا او چاپه کوه وړی نظارتخانې کې واچوه. بیا دا ټول راوستل، تقریبا 4-5 موټر هم پرې نیولې غیر قانوني، همداسې دا کسان یو، بیا خو د غیرت کسان نه دي، ټول چنګېدل، هماغلته هم راوړل وکیلان د پارلمان او دا کسان شروع وکړه چې هوی پلیاز دا غزه ده او موږ د غزه جوړه کړل، فلسطین غوندې سره برخورد کوئ، اسرائیل غوندې برخورد سره کوئ، داسې کارونه یې کول دي. زه پرې په قصه کې نه وم، خو بدبختي دا ده په خپل ځان یې خرابه کړه. موږ ځان کوم قهرمان چې نه بولو، موږ خپل هغه عادي وظیفه کوله، ځکه فساد هم نه کوو، چاته هم تن نه ورکوو غیر قانوني موضوعاتو کې، ولې دی یاستې په خپل ځان خرابه کړو، نظام یې خپله خراب کړو، خدای داسې وشړل چې نورې په عمر نه لوي. جنرال صاحب، ستاسو رابطه د احمد مسعود سره څنګه ده؟ نه په عمر مې نه دی لیدلی، نه مې پېژنم، نه مې سره خبرې کړې دي الحمدلله. هغوی خو هم ډېر زیات دغه هغه نه د افغانستان هم لرې دي، خو د جنګونو خبره کوي، غواړي چې همغه څو ورځې مخکې ولیدل چې د دوی هغه خپل فکر کوم سخنګوی وه چې باګرام یې ویشله. ستاسو د هغې په هکله باندې څه نظر لرئ؟ او داسې دی چې طالبانو سره د دې کړنو سره یعنې اختلافات او غیر توافق ډېر خلک لري، دې خپل هم لرم، ټول لرو، بدبختي په دې کې ډېره ده، ډېر کنکاري او مشکلات شته، دې نه منو. حقایق به هم په دې ومنو چې ګوره دا جګړه چې اوس بنده شوې ده، یو چانس یو فرصت دی، کېدای شي دی وطن جوړښت خواته ویوړي، هغه به پرېږدو، هغسې هر چا سره خلک اختلافات جنجال سره فعلا چې څوک داسې خبرې کوي. زموږ یو ملګری یو ډېر جالب سړی و، یاد یې په خیر، هغې چې به کله کېناسته چې خبره به دې وکړه، هغې به ویل چې خوبیږي نه خوبیږي نه خوبیږي نه به یې ویلی، که نه یو عادي یو اصطلاح ده، تکیه کلام یې خوبیږي.
نو دوی ته څوک چې وایي چې جګړه کوي دغه ته بسم الله راشي مخکې کوي نو چیشته په تمه چې لري نه چغې وایي او باګرام موضوع چې د باګرام ته امریکایانو ظرفیت ګوره د سوپر پاور مملکت ته ویل کېږي چې په 40 ساعتو کې د دوی دنیا هر ګوټ کې چې وغواړي بمبارد وکړي او خپل قوا کړي دا ډېر مهم تاریخ دی د سوپر پاور په څه معنی دې کې درې مملکت توانایي دي لري کې دې چې څلورم هندوستان هم په دې کې پنځه هم نه لري دا اوس چې د دې وضعیت پاکستان سره ولې دا هم نه لري دا درې لري امریکای لري روسیه لري او چین لري په دې کې دوه مملکت لکه زره کله شخه دي لکه افغانانو غونډه هغه امریکا او روس چې ورزي پیږي چې خبره جنگ ده چینایانو کې دومره کلمې نشته چې جنگ وکړي هغه تلفات نشي منلای امریکا او روسیه هغه قدرتونه چې خپل قوا کولای شي 40 ساعت کې چې ته ورسای بمبارد وکړي مملکت ونیسي ختم کړي درون هر شي کارونه کوي هوا په هوا تیلم ورکړي خپل تیاری ته چې ځمکې کې چاته ضرورت نه لري چې زکات شنه باګرام ته امریکا نه ضرورت نه لري پاک صفات ته وایي هیڅ ضرورت ورته نه لري چې خپل قوا کته کې او ټرمپ د څه کس ته چې هیڅ نه غواړي د امریکا نه بیرون چې ته نور سرمایه گذاري کوي چې چاته تهدید وړاندې کوي په څیر دی بل گیم شروع کړی دی چې اقتصادي جګړه ده نو باګرام نه ورکول کیږي نو چا سره معامله کیږي ویش نه کیږي نه طالب ورته خوشاله نه دي نور کسان ورته خوشاله دي زما هدف دا دی جنرال صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم دلته پوښتنې زیاتره ځوانانو دا کړي دي چې تاسو د افغانستان آینده خصوصا د یو نظامی په صفت باندې څه رقم وینئ نن زه په دې باور یم چې دا څو کلو کې راپورونه او احوالونه مخلمه د افغانستان نه چې کارونه ډیر روان دي د آبادی او د جوړولو نو په کابل ته برنامه جوړې کړې دي چې په حساب د سړکو بلند منزلو دغه کې د سوله یعنی سوله د افغانستان د پرمختګ یا د هر مملکت د پرمختګ سبب ګرځېدلی شي وایي لوی ستونزې په افغانستان کې دا دي چې فعلا د ملایانو د ملایي مفکوره ده ملایي مفکوره یعنی په هیڅ نړۍ کې نه چلیږي صحیح د دین او مذهب او سیاست باید سره بیل شي جلا شي ځکه نتیجه نه ورکوي یعنی بیا ما مخکې وویل چې د افغانستان داسې یو لکه هغه ماشوم چې چغې وایي په غېږ کې دې نیولی هر څه داسې کوي چې غلی شي چې نه غلی کوي موږ چې هر څه غېږ کې خوځوو چې غلی شه هر څه مو ته په خوله کې اچول نه غلی کېدو اوس طالب په وخت په زوره واخله دا دې ستا په غېږ کې ته څه رقم مخته رسوي څه نوع هغه اساسي تهدابي پروژې تطبیق چې افغانستان د غربت او د ولګې دینه په حساب خلاص شي آیا کوم قدرونه او نسلونه آینده لپاره روزل کیږي تربیه کوي اوس چې موږ ګورو اعلام مدرسې دي او اعلام د مدارس او مکاتب په مدرسو باندې خو وطن نه دی جوړ شوی خو ته انجینیر او ډاکټر دې ته ضرورت لري یو چاته ضرورت لري چې پرمختګ وکړي سبا ورځ چې بیا هم دا ډالر او دا پیسې چې د غرب نه راځي دا کاته شي بیا مجبوره کیږي چې بل سره وخوري یعنی زه واقعا غواړم چې په افغانستان کې د جګړې لاره درسته ده چې بیا که جګړه شروع کیږي یو دلیل باید ته موجود شي دلیل بل نشته د جګړې چې موږ راواخلو په پکونه هلته جګړه وکړو یو دلیل کېدلی شي مطلقاً دا وطن مخ په تباهي باندې ویوړي بیا که ولس خپل میندې راپاڅېږي بیا کېدای شي خو پاکستان او ایران کوشش خپل ډېر کوي ډېر یعنې دفترونه یې ورکړي دي همدا اوس اسلام آباد کې دین محمد جرأت که په یاد وي په پاکستان سفارت د ویزو مسؤل مو د اختطاف به هم کله کوو په کابل کې نفرانه شاپور دی کسانو هغې ته دفتر ورکړی دی ورغله په اسلام آباد کې ناست دی دې ته زنګ ووهه پلانکي ته زنګ ووهه پلانکي ته زنګ ووهه راځه راشه د هغه څه نوم یې دی یو د بدخشان یو کس و د یاده مو وتلی دی وکیل د پارلمان هغې ته هم دفترونه ورکړي دي چې راشي پاڅېږئ د هغه په مقابل کې جنګ وکړي طالبان ګوره ګیم یعنې یو ګروپ یې خلاص کړی نه و بل ګروپ یې پې ته ټرین کړو اوس یې بل ګروپ داعشیانو ته هم ځای ورکړی دی په بله ورځ یو کس ور تسلیم کړ هغه هېڅ کاره نه و موږ نیولی او په امنیت کسانو په امنیت په وخت کې چې موږ دا کس یې نیولی او د امریکایانو ته تسلیم کړو خرڅ یې کړو په 100 روپو باندې د IMF د قرض په خاطر باندې اوس یې هغه انجینر هم کېنولی انجینر څو نومه لري ځان نه ثناء الله هغه ماما یې دی فروټي دي زما دفتر ته راغلی و ناصریانو دی راغلی ویل چې دا هلک پوهنتون د کابل نه تللی دی اوس رهبر د داعش شوی دی دا څه نومېږي انجینر ثناء الله غفاري خپله د دی د ماما لور یې په نکاح کړې وه که په حساب کوزده شوې هغه هم پرېښوستل لاړه د یو هندي دغه یې وکړه یو پنجابۍ جنۍ وکړه د هغه کونډه وه داعشیان خو چې ملګری مړ شي د هغې کونډې زر په نکاح کوي خوره کې که دی دا ټول په بلوچستان کې ناست دي قلارې هلته ورته ټرېننګ ورکوي داسې د تاجکستان نه ځوانان راځي په افغانستان نشي تېرېدی ځکه پوهېږي چې طالب ایراني سي کوترکۍ همالته داسې راتاویږي په د ایران باندې تېرېږي
بلوچستان ته نوځي په بي ویزا ځکه تاجکستاني پاسپورتونه لري همالته ټریننګ کمپ ته روان دی د هغې نه لیږي مملکتو ته نور ځایانو ته دغه ته ولې کېنولي دي اصلا خپل دغه د افغانستان دپاره هدف مې دا دی چې یعنې افغانستان ته یعنې که غواړي څوک جګړه وکړي همدا اوس هم دا جنرالان دي کسان دي تماسونه نیسي ډګروالان د ایسای دي زنګونه وایي هر چاته ټولو ته زنګونه والي د اردو پولیسو دې کسان ته چې راشي خو وفاداره کسان چې غواړي افغانستان نه باید جګړې ته لاړ شي هغې ته بیا وایي چې ته ظالمه موږ تاریخ لوستلی دی 100 وارې دې همدا چې پیښې او کانې په افغانانو وکړلې بیا موږ نه احمق کېږو نو افغانستان ته بیرته بیا یو گیم دی شروع کوي نوی نسل به ورته تربیه کوي په نوم د دې چې د پښتون تاجک او هزاره ازبک جګړې په معنا باندې په بهانې باندې او په نریټیف باندې او غواړي چې دغه وکړي ول طالبان مخکې دې نه دا جګړه سره لمبه شي دی باید خپل تغییرات راولي یعنی واقعا زه د افغانستان په ګټه وایم په نفع باندې وایم دی باید خپل مینس کې دا تغییر راولي که نه پالیسي کې بیا چینج له څو کاله وروسته بیا به همدا سر ټکوي چې څه بد مو کول چې موږ دا خبرې نه منلې نو هېڅ یعنې فعلا په دنیا کې چې زه ګورم هېڅ نه افغانستان نه اولویت دی خپل افغانستان به خپل طالبان به خپل دشمنان کېږي که تغییر پکې رانشي ولې داسې کوم بل هغه نشته دی کوم بل خاص تغییر ته پاکستان هم نشي کولی پاکستان چې کول په فایده د امریکې او د نورو په زور باندې وکړل اوس هم خدای شرمولی دي نشي کولی انشاءالله ما نه د طالبانو مشاور غوښتل زړه یې جوړ کړي نه دغه زما خبره په دې کې دا ده چې د افغانستان ګوره یو تنه نظامي سکتور باندې وطن نه جوړېږي زه افغانستان باید په زیربنا او اقتصاد او په تعلیم او په نور باندې تمرکز وشي په نظامي باندې بدبختانه غټرینه بودیجه د افغانستان نظامي سکتور ته ورکړل شوې هغه هم د امریکایانو خپل قراردادونه خپل د هغې لپاره جوړ کړي هوا ته پاکستان هم ورته قلارې اور تازه کوو چې پیسې پرې واخلي یو بل شی ډیر جالب دی د وطنوال ته غواړم شریک کړم چې دا وروسته په دې باندې پوه شلم پاکستانیان دغه پله باید په یو ګروپ واچوي تاسو باور کوئ په افغانستان کې زه دا طالب طرفداري نه کوم طالبان سره زه جنګېدلی یم او داسې کوم هغه ورته نه لرم مجبوریت نه لرم چې چاپلوسي ورته وکړم دوی 50 فیصد که دوی جګړه کوله یا انفجارات کول 50 فیصد خپل پاکستان کول دوی هم خپل ځان له خبر دغه ذبیح الله مجاهد نه پوښتنه وکړه قسم دا خبر نه و بس درز کابل کې به په ولایاتو کې به انفجار وشو بېګناه کسان به پکې شهیدان شول دا به اخواته یو بل ډپارټمنټ جوړ کړی و ایسا هلته به ټیم راولېږه انفجار به یې وکړو به خو څه داسې سایبر سیکیورټي خو نه وه چې چا ډبل چک کړی وی چې ولا دا رښتیا ذبیح الله مجاهد کړی ویل دي که نه دي ویلي بس غږ به وشي میډیا به ویل چې هو موږ ذبیح الله مجاهد نه خبر اول واخیستو چې دا وایي طالبانو کړی دی یعنې زه بیا هم وایم طالبانو ډېر بد هم کړي دي ډېر بد هم کړي دي جنګړې کې سره زه وم طرفداري ورته نه کوم ولې پاکستانیانو دغه شروع کړی و دا یعنې 50% جګړه هغې مخته میده ټېله کوله یعنې وروسته دوی خپله هم وایي زه دې وروسته خبر شوی یم دې کسان ته وایي چې تاسو لږ سره شروع وکړئ لږ سره دغه وکړئ یو ډپارټمنټ د میډیا هغه شروع شو دغه څه ورته وایي د میډیا ډپارټمنټ چې ستاسو جوړ شي د دې جبهې یا یو شی چې تاسو لرئ بیا موږ ته انفجارات او جنګونه ته موږ خپله کوو تاسو فقط پله پې اخلئ اوس خو مستقیم پاکستان نشي ویلی چې ما دا حمله کړې ده خو باید په یو ګروپ باندې واچوي ملامت یې کړي یعنې داسې ګیمونه موږ سره ډېر کړي دي پاکستان او دې لوبو ته باید متوجه اوسي یعنې دښمن دې لوبو ته باید متوجه اوسي تاسو باور کوئ ګوره هندوستان سره چې د دې جنګ شروع شو صادقان راغی چې موږ غواړو دغه وکړو موږ غواړو د افغانستان او د چین او د ترمنځ د سولې او د فلاني او فلانکي خبرې موږ غواړو وکړو دوی اصلا هدف دا چې افغانستان مصروف کړه ځکه د دوی هغه دو طرفو نه تشویش دا ده چې موږ نه ساندویچ جوړ نشي که نه دې خوا نه هندوستان شروع کړي دې خوا نه افغانستان شروع کړي دوی د دې نه یېرېدل دوی غوښتل چې افغان مصروف کړه دې خوا ته چې ماته شروع ونه کړي چې خیبر پښتونخوا راونه نیسي بېرته رانه دغه ونیسي وزیرستان او بلوچستان دا رانه څوک ونیسي دوی خو ډېر هوښیار او مکار خلک دي دا داسې ګیم مخ ته وړي نو دې شیانو ته باید متوجه اوسو که د افغانستان تمامیت عریضي ته باید متوجه اوسو طالب به ځي راځي دا به تغییر کوي مجاهد چې داسې یو چې ویلی کمود د مکرویانو او د بلاکونو کمودونه ویل مخ ته قبلي دا به ټول وران شي هغه مجاهد وروره ګوله داسې رقم ګیره وخوری وله مزې دي چرچې دي په دوبۍ کې کور دی په ترکیې کې بلال منزل دی او ګوره خپله شرابونه او نخرې او نازونه او جنکۍ مې رخصول کوي هغه مجاهدین طالب به هم پکې تغییر دی ځي ښځې به یې کړي دي خبرې باندې ډېر کارونه فساد و فحشا اوس هم روانه د طالبانو کې هم دا په هر صورت ولې د وطن د آیندې دپاره باید تهدابي کارونه وشي ګوره خوشتیپه د اشرف غني په وخت کې ولسمشر اشرف غني په وخت کې شروع شوه دا تکمیل ته روانه دا ډېر ښه کار دی باید مخته لاړ شي بند کمال خان ته چې موږ په خپل په د وینو باندې دغه ساتلی او د ایرانیانو ملیشو د دغه د خاطره کمال خان بند دا باید پوره د هغې نه استفاده وشي
دا دښتو ته باید اوبه ورکول شي ټول دلته باید په کونړ باندې باید شروع شي یو څه باید پکې وشي دا مس عینک پروژه روانه ده مس عینک ته ډوډۍ درکوي 4 میلیارډ ډالر قرارداد بد کړی چې مخکینی نظامان 2015 شپږم کې کړو چینایانو ته ورکو چینایان تر نن پورې پناستي نه خپل استفاده کوي کار په شروع کوي او نه منګه پریدي یا نه بل شرکت دوه شرکت راغلي زما هیڅ یاد نه وځي زه په کتي سي سره سي سي کې منګه امنیت نیول او د لوګر دغه مس عینک کې زه راغلم محمد اغي کې زموږ وظیفه و منګه راغلو د مس عینک قرارداد 4 میلیارډ ډالر د افغانستان لپاره چې یو کاناډایي شرکت یو د چینی ام سی سی ورته وي د شرکت چینایانو کې بس رشوتونه ورکړ هر څه چې وکړ د کرزي حکومت کې د قرارداد واخستو قرارداد اخیسته د ترننه پورې اوس په قرارداد نشي او خاص د 15 کال کې تلر شو 2015 شل کال تیر شو شل کال کې وای کم کار شروع شوی دی نه ویا ته کله پیدا شو بخانی اثار اتیکه پیدا شو بلاد اثار و تیپس موږ ډوډۍ نه لرو دی وطن کې کار شروع کړي کنه کې قرارداد فاست بل شرکت ته ورکړي هم دا اوس کومه بای ورکړي کار شروع کړي چینایان د غلباز دي چینایان صادق نه دي نو دې پروژو ته باید متوجه شي خلک د افغانستان او واضح خبره ده د انجینو مکاتب دی او تحصیل د چې دا مونږ منل شي چې سل قران مو کې طالبان چې ځان سپینې فرښتې ښکارا کی نو یې څوک په رسمیت به پیژني او نه به څوک ته سفارت درکې او نه به څوک د سره روابط او د ستو د تجارت کوي تر سوچ د نیم د جامع نیم وګړو ته عزت او د تحصیل وخت ورنکړي ستاسو داسې کومې خاطرې شته د جنرال صاحب چې هغه غواړي چې دغه تر نن ورځې پورې په میډیا کې تاسو یا خبرې نه وي پکړي یا په هغې وختونو کې مجبور وئ چې خبرې په ونه کړی د نظام په خاطر باندې او نن ورځ چې نظام سقوط کړی دی او غواړي چې د حقیقت باندې خلک خبر شي خصوصا د مجاهدینو په هکله باندې چې موږ تاسو بحث د هغوی مشخص د هغوی په هکله باندې دی دې خاطر نن موږ تاسو وینو چې اکثره وخت دغه مختلفې مجلې د دوی عکسونه چې بیا پوښتنې کوي چې آیا دغه خلک تاسو معنی که نه معنی نو ما ته پوښتنه هم در راځي چې دوی ولې دا رقم فکر کوي راځي چې دا رقم پوښتنه اول وکړي چې آیا د منل کیږي د خلک نه منل کیږي ځکه کوم دوی د څیرو سره د دوی د نمونو سره خلک بيخي حساسیت لري دې په خاطر باندې چې دوی خپل امتحان افغانستان خلکو ته پاره ورکړی دی نو تاسو کوم څه شي شته دي چې هغه تاسو غواړئ زموږ سره شریک کړئ ولا ټول ته معلوم دي د حقایق د دې کرکټر ټول ته معلوم دي یعنی شاید خپل تجربه دا کوم مثالونه ورکم ډیر مثالونه وي چې موینیت ته چې کله راغلم ما ته ډیر معلوم شو اول 15 کال 14 کال خو ډیر ټیټ رتبو کوم تحصیلات نه کول او خپل وظیفه به مې اجرا کوله ولی یو شی مې چې ولید چې بيخي تعجب مې وکړ زه هغه وخت کې تقریبا 3 کال زه د سی ار یو قومندان و د 222 قطاع چې و د بریدونه چې په کابل کېدل د دې قومندانو ما خدای شاید د دې مې د خپل د پرسونل لکه اولاد غوندې ملوي کله هغه حقوق هغه څه ته ورکول کېدل او ډیر منظم جوړ کړی و دا لوی مجاهد را تراغه وکیل د پارلمان چې قتل چې د کته کې کو یعنی د نظر په ستاندرد معاشات یو ډوډۍ و تیل د جنراتور د شان راتل د موټر تیل راتل چې ګور د کته کې فریمانی ده او نه تنها چې هغه فوق العاده ډوډۍ هغه ورکول کیږي یعنی امکانات به نور منګه یان تاسو باور کې دغه وچه ډوډۍ نه ده د اشپزخانې چې براتوله جمعیدله یا بس د پیپسي قطۍ به دا بم بیت لوجستیک دا ورشي بازار کې خرڅ کوي او ته دې ته وای چې د وضعیت او ژوندۍ ته جوړ کو نو دوی دسي دا سړیو لوی تاسو په دغه دولت کې چې د قتل ته به د خلکو براتل په لاسنه به تمش کول هم دسي نورم یعنی ما بيخي یعنی د احترام وړ نه دي دا کسان چې سړیو ته وګوري وجدان انا خدای پاک ته جزا ورکړي ګوره الحمدلله زه دسي یعنی ډیر ښه امکاناتو کې مثلا وظیفه مې ډیره فوق العاده یعنی زه یو چې ته بيخي وایس پریزیدنت منو غواړم دا خبره وکم یعنی ډیر لوړه وظیفه لرم په افتخار باندې ژوند کوم مارڅ یعنی دنیا کې چکر یو سفر کوم یعنی ډیر دغه کېم خدای شاید زمونږ کورپوریټ جټ چې وتوي دا پرایویټ جټ زمونږ د دفتر مربوطه ده هغه کې زمونږ زه خپل څه واچم خپل خپل وازم شي ولې د خدای پاک د الله پاک خپل دغه د خرا سره پر اوس تیلر چلای دی چې تا د څه و شرمېدو هم ګوره څه دي چې سرباز او د دولت د وکړ غلاګان دی وکړي بل منزل د شروع چې کور ځان ته جوړوم او د څه کوم میمانخانه جوړم ټول د خدای پاک وخت پات شو او نن ورځ چې نه لري فامیلم د نه پاتې د په بل کم کې او تل په تیلر چلای نو خدای پاک په لګوري د ظاهر قدیر ته بم ګوري چې دا د کلونه دغه غلاګان فسادونه د کول تلویزیون کې معلومه کې په یاد می خاندار کې غونډه نیولې و چې کولې چې رئیس جمهور څالي ساعته وخت ته درکو که زمنګ غره نو ولې اتا محمد نور په شمال کې بند پاتې
د اختار ورکو نظام ته خدای تبا کړ دینه بدتر شي خدا خپل نظام دی څنګه د خونه ریشي او توالي خېده ته قطه کولی د ټول یعنی چات باندې دا چې ګورم یو هم د رحم او د احترام او دغه قابل نه دي د کابل کې چې فعلا ژوندۍ پریخي دي د طالبانو همدایم ولا ډیره د چا خبره د دې ډیر هغه خودل دی چې شفقت خودل دی ژوندۍ پریخي دي کنه د احترام ور نه دی باور پچې د دونه ظلمونه کړی دي کورونه د خلک ټول ټول زمکه ټول کړی دا یو مشر کس و امیر داوزی خپل د تیم د اجي الماس ورارو نه هم یې امیر په کابل کې زمونږ یو همسایه ښځه وه ډاکټره وه د نسایي ولادي لویه ډاکټره وه دی لکه چې په دې پارک د هغې کې په بله ښځه راغلې وه د دې نه دې ته یې لاس ویل تهمت پې کړی وایي ما باندې زما د غاړې نه دا لاکټ د طلا رااخیستی دی دا اوزه راغله د ډاکټره چې ډېره باعزته ښځه وه دی یې وړې ده اوزې کې کېنولې ده ما ته د کور نه زنګونه راغل چې دا ښځې د ډېر بې عزتۍ خبره دا یې وړې ده اوزې ته وړې ده دا تعجل کومک ته ته خو د سیاریو قمندان یې مالغه سبا ته مازدیګر ماښام خو سبا راغلم خو دا ښځه په ضمانت خوشي شوه کور ته راغلو د ډاکټر میړه او زامن یعنې زامن یې تقریبا 18 کلن خبره چې د ډاکټر صاحب ته څه مشکل پیدا شوی ویل داسې یو بې حیا ښځه ویل پیدا شوه ډېره ویل قوارینه معلومېدله چې هغه د بازاري خلکو غوندې ویل چې په ما باندې حمله وکړله زما طلا دې غلا کړې ده زه حقیقت د خبرو ته راځم دا د رهبرانو جهادي کرکټر ته زه راځم ویل په ما باندې حمله کړې ده او زه ویل ویوړم هلته په حوزې کې ویل راټینګ کړم بیا حوزې کې مې میړه راغی خاوند مې راغی چې دا ښځه مې زه باید ویل ښایي موضوع خپله ویوړې تاسو قمندانۍ امنیت ته په زندان کې اچوئ دې سړي ویل چې زه ننګ لرم ناموس و عزت لرم والله که زه خپله مېرمن پرېږدم چې حوزې ته لاړ شي یا زندان څه شپه تېره کړي ویل ښایي که ضمانت نه دی ما ته د موټر دغه دې راکړه یا $4000 سبا ته راوړه چې ښځه یې دا کړې ده چې زه دا لاکټ یې ورک شوی دا امیر داوزي هم قاضي دی هم څارنوال دی هرکاره دی نو دوی خپل عاجل د موټر اسناد دلته ضمانت پرېږدي او سبا ته ستا ته $4000 لرېږم دا قصه چې مو اورېدله مال داسې رقم حساب دی خو سبا شو د سړي سره زه خپله کېناستلم په موټر کې خپل موټر کې مې کېنوم زه لاړم نهم حوزې ته موږ په مکریانو کې زموږ کور په د شینوزاده بلاک سره نږدې زموږ کور یعنې یو قدم لاره وه د بنایي کې مې نوزا وه نو زه خپل موټر کې لاړم ما سره پرسونل مې وو حساب یو 2 نفره زه ډېر فشي نه ګرځېدلم هلته ورغلم امیر داوزي نه د حاجي الماس ورور دی په وراري د شیخ سالم الماس نومېږي چې هلته ناست دی عاجل انرژیانې راته راواخیستلې مال زه د هغه خواته که دا قصه څه ده ویل قصه خو داسې ده دا ښځه ده ویلې ښځه ویلې راغله او ویلې داسې دا یې وکړه موږ باندې چې دغه دی پولیس ورغی مالو تاسو نه خو دا داسې 911 هستئ د امریکا پولیس هستئ چې 15 دقیقو کې راورسېدلی او ښځه هم پېژنئ چې څه رقم ده باعزته ښځه بې عزته کوئ په کش کولو وړئ حوزې ته په هر صورت دا خبره مې په نغده دفتر کې کوله نو ښځه راغله ښځه چې راغله پې هو چې د دې فیشن او آرایشو قواره څه کوي هغه غټ موبایل ګلکسي په شی له په کتابچې غوندې دا په همدې میز واچو بې ادبي دې ډېره معافي ما ته ویل چې ته کیستې ویلې ته څوک یې په پښتو یې راسره جګړې چې ویل لنډی بې ادبي دې ډېر معافي دې ډاکټره ما ورته استغفرالله داسې رقم ښځه ده اوس دې ته څه ووایې نو دی کسې دی زه زما دا لرې کوي دې سره زه خبرې نه کوم دا خو بیابول کوي بې شرمه ښځه ده دا یې ویستله نو دې سړي دعوا وکړه نه ویل قمندان صاحب هغې وختې ما ته ویل مه کوه مه کوه تېر زموږ هم دا $4000 دې واخلي زموږ اسناد دې راکړي موږ د جنجال نه غواړو نو دا $4000 چې واخیستلې امیر د هلته کېښوستلې امیر د حوزې او مدیر د جنایي ما ته ضرورت نشته چې زه مداخله وکړم یا بل څه شي همداسې راووتلو چې راووتلو دا سرباز د دې حوزې ما ته لاندې وایي چې قمندان صاحب ویل این نفری امر حوزه است این نفریش سرازی ویل همداسې باعزت بېعزت کسان پیدا کوي پنجشنبې په ورځ باندې پنجشنبې مازدیګر وایي ورشه پلانکي ښځه باندې ادعا وکړه پیسه دار هم دي دغه هم دي موږ بیا راولو حوزې ته هغې په خپله مېرمن نه پرېږدي چې باید په حوزې کې شپې ورځې تېرې کړي بنان ته باید دغه پې وکړي داسې پیساب راوړي چې مېرمن د 3 ورځې موږ قمندانۍ کې بس پیساب ساتو بعد دغې نه مجبوره کېږي $50 ته اخلي خوشي کوي ویل دې ښځې ته $200 هم نه ورکوي دا 3000 ټول امیر د حوزې ته ځي دا زه خپله زه هغه کس نه یم تاسو ته واضح معلوم قسم څوک یم د زړه نه دا خبرې نه جوړم خپله تجربه مې ده په سترګو مې لیدلې ده او که په یاد وي زما د معینیت په وخت کې زما د خبرې چې په عام په تلویزیونو کې دي زما واورئ ما انتقاد د 20 کاله نظام نه همدا و چې فساد دی بې خیانت دی غله دي او سرمنشه د ټولو مجاهدینو